بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د الله په نامه چې ډېر زیات مهربان او رحم کوونکی دی. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. د الله پاکي بیان کړی دا هر هغه شی چې په ځمکه او آسمانونو کې دي او هغه زبردست او د حکمت څښتن دی. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. د ځمکې او آسمانونو د سلطنت مالک هم هغه دی، هم هغه ژوند ورکوي او هم هغه مرګ ورکوي او هغه په هر شي قادر دی. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هم هغه اړومبی هم دی او وروستی هم او ښکاره هم دی او باطن هم او هغه د هر شي علم لري. هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. هم هغه ذات دی چې اسمانونه او ځمکه یې په شپږو ورځو کې پیدا کړل او بیا په عرش باندې قایم شو. هغه په هر هغه څه باندې پوهیږي څه چې په ځمکه کې ننوځي او څه چې د هغې نه راوځي او څه چې د اسمانه راکوزیږي او څه چې هغه ته خیږي. تاسو چې هر چیرته یې هغه د تاسو سره دی. تاسو چې هر کار کوئ هغه یې ویني. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. آسمانونو او د ځمکې باچاهي هم د هغه ده او ټول کارونه د هم هغه لوري ته ګرځولی شي. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. هم هغه شپه په ورځ کې او ورځ په شپه کې ننباسي او آن د زړونو په پټو رازونو باندې پوهیږي. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. ایمان راوړئ په الله او د هغه په پیغمبر باندې او خرچ وکړئ د الله په لاره کې د هغو شیانو نه چې په هغو باندې تاسو واکمن ګرځولی یئ. د تاسو نه چې کم کس ایمان راوړي او د الله په لاره کې مالو لګوي د هغو دپاره لوی اجر دی. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. پتا سو باندې څه شوي دي چې په الله ایمان نه راوړئ په داسې حال کې چې پیغمبر تاسو ته په خپل پروردګار باندې د ایمان راوړو دعوت درکوي او هغه د تاسو نه په ښه وعده اخیستې ده که تاسو په رښتیا مؤمنان یئ. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ. الله هم هغه ذات دی چې په خپل بنده باندې څرګنده روښانه آیاتونه نازلوي تر څو چې تاسو د تیارو نه راوباسي او رڼا ته راولي
او حقیقت دا دی چې الله تعالی په تاسو باندې ډیر مهربان او رحم کوونکی دی. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. او په تاسو باندې څه شوي دي چې د الله په لاره کې خرچ نه کوئ په داسې حال کې چې د ځمکې او آسمانونو میراث د همدې الله دپاره دی. د تاسو نه چې کم کسان د مکې د فتح نه وروستو مالي خرچ او جهاد وکړي هغه هیڅ کله د هغو خلکو سره نشي برابر دی چې هغه د مکې د فتح نه مخکې مالی خرچ او جهاد کړی دی. د هغو درجه په وروستو وخت کې د مالی خرچ کوونکو او جهاد کوونکو نه ډېره لویه ده اگر چې الله د دې دواړو سره د ښېګڼې وعده کړې ده. څه چې تاسو کوئ الله تعالی ته خبر دی. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. څوک دی چې الله ته ښه شان قرضه ورکړي تر څو چې الله هغه ته څو چنده زیات بیرته ورکړي او د هغه دپاره غوره اجر دی. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. د قیامت په ورځ چې ته به مؤمنان نارینه او مؤمنانې ښځې ووینې چې د هغو رڼا به د هغو په وړاندې او د هغو ښي خواته ځلېدونکي وي. هغو ته به وویل شي چې نن زیری دی ستاسو دپاره جنتونه به وي چې تر هغو لاندې به ولې بهیږي چې هغې به پکې تل درته لوسیږي. هم دغه دی ستر بریالیتوب. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. په هغه ورځ به د منافقانو نارینهو او ښځو حال به دا وي چې مؤمنانو ته به ووایي چې لږ زموږ انتظار خو وکړئ تر څو چې موږ د ستاسو د رڼا نه څه رڼا واخلو. هغو ته به وویل شي تاسو شاته واوړئ خپله رڼا بل چرته ولټوئ. بیا به د هغو تر منځه یو دیوال ودرول شي چې په هغه کې به یوه دروازه وي. په هغې دروازه کې دننه به رحمت وي او بهر به عذاب وي. ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. غیب مومنانو ته په نارو وایي آیا موږ د تاسو سره نه وو؟ مومنان به جواب ورکړي
او خو تاسو خپل ځان په خپله په فتنه کې اچولی وو او زموږ د تباهۍ په انتظار کې وئ او د دین په معامله کې په شک کې وئ او د دروغو هیلو تاسو په دوکه کې اچولی وئ تر دې پورې چې د الله فیصله راغله او تر وروستي وخته پورې هغه لوی دوکه باز شیطان تاسو یې د الله په باب په هم دوکه کې وساتلی. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. نو نن به نه د ستاسو نه څه فدیه قبوله کړی شي او نه به هغو کسانو نه چې هغې ښکاره څرګند کافران وو. ستاسو د اوسېدو ځای دوزخ دی، هم هغه ستاسو ملګری دی او دا ډېر بد د اوسېدو ځای دی. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. آیا د ایمان راوړونکو دپاره تر اوسه پورې هغه وخت نه دی راغلی چې د هغو زړونه د الله د ذکر نه نرم شي او د هغه د نازل کړي حق په وړاندې سر ښکته کړي او هغوی د هغو خلکو په څیرې نه شي چې هغو ته مخکې کتاب ورکړی شوی و، بیا چې اوږده موده ورباندې تیره شوه نو د هغو زړونه سخت شول او نن د هغو نه زیاتره فاسقان شوي دي. اعلموا ان الله يحيي الارض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. یقین وکړئ چې الله ځمکې ته د هغې د مرګ وروستو ژوند بخي. موږ نښې تاسو ته څرګندې روښانه درښودلي دي، ښایي چې تاسو د پوهې نه کار واخلئ. ان المصدقين والمصدقات واقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم اجر کریم. بېشکه خیرات ورکوون کی نارینا او خیرات ورکوون کی خزی او الله ته په خلوص حسنه قرضه ورکړې ده، هغې ته به یقینا څو برابر زیات ورکړی شي او د هغو دپاره بهترین اجر دی. والذین آمنوا بالله ورسله اولئک هم الصدیقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. او کمو کسانو چې په الله او د هغه په پیغمبرانو ایمان راوړی دی، هم هغوی د خپل پروردګار په نیز صدیقان یعنی رښتیني کسان دي او د حق شاهدان دي. د هغو دپاره د هغو د اعمالو اجر او د ایمان رڼا ده. او کم کسان چې کافر دي او زموږ آیاتونه یې دروغ ګڼلي دي، هم هغوی دوزخیان دي. اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. خزان خبر کړئ چې د دنیا دغه ژوند د دې نه سوا نور څه نه دی چې یوه لوبه او ظاهر زیب و سینګار
او ستاسو په خپلو منځ کې یو په بل باندې فخر او غرور او په مال او اولاد کې یو بل نه مخکې کېدل. د دې مثال داسې دی لکه چې یو باران وشو نو د هغه سره پیدا شوي پیداوار باندې زمیندار خوشحاله شول. بیا هم هغه فصل پخیږي او ته وینې چې هغه زیړ شو، بیا هغه بوس شي. د دې برعکس آخرت هغه ځای دی چې هلته کافرانو ته سخت عذاب دی او د الله مغفرت او د هغه رضا د مؤمنانو دپاره د دنیا ژوند سوا د دوکې د سامان نه نور څه نه دی. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. راشي اوس غلی یو بل نه وړاندې کېدو دپاره د خپل پروردګار د مغفرت او د هغه جنت خواته چې د هغه فرختیا د اسمانونو او د ځمکې په برابره دی چې تیار کړی شوی دی د هغو خلکو دپاره چې په الله او د هغه په پیغمبرانو ایمان راوړی وي. دا د الله فضل دی چاته چې غواړي ورکوي او الله تعالی د ستر فضل خاوند دی. ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها إن ذلك على الله يسير. هیڅ مصیبت داسې نشته چې په ځمکه کې ستاسو په خپل نفس نازلیږي او موږ هغه د پیدا کولو نه مخکې په یو کتاب کې نه دی لیکلی. دغسې کول د الله دپاره ډېر آسان دی. لکي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. دا هر څه د دې دپاره دي تر څو چې تاسو ته که هر زیان وي چې په هغه باندې زړه ماتې نشئ او څه چې الله تاسو له درکړي دي په هغه د تکبر کولو دپاره خوشحاله نشئ. الله تعالی داسې خلک نه خوښوي چې خپل ځان لوی شی ګڼي او فخر او تکبر کوي. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. هغه کسان چې په خپل بخیلی کوي او نورو تم د بخیلۍ تعلیم ورکوي. واورئ اوس که څوک مخړوي نو الله بې نیازه او ثنای ویلې شوې ده. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. یقینا مونږ خپل پیغمبران د روښانه څرګنده نښو او هدایت سره ولیږل او د هغو سره کتاب او تله نازله کړه تر څو چې خلک په عدل قایم وي او اوسپنه م راکوزه کړه چې په هغې کې هیبت او ډیر زور دی او د خلکو دپاره ګټې دي. دا د دې دپاره کړی شوي دي چې الله ته معلومه شي چې څوک د هغه د لیدلو نه بغیر د هغه او د هغه د پیغمبرانو مدد کوي. بېشکه الله ډیر کوي او زبردست دی. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون.
بشک مونږ نوح او ابراهیم علیه السلام ولیږلو او د هغو دواړو په اولاد کې نبوت او کتاب جاری وساتلو بیا د هغو اولاد نه چا هدایت واخستو او زیاتره نافرمانه پاتې شو ثم قفینا علی آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون د هغو نه وروستو مونږ پرله پسې خپل پیغمبران ولیږل او د هغو ټولو وروستو عیسی بن مریم علیه السلام ولیږلو او هغه ته مونږ انجیل ورکو او کومو کسانو چې د هغه پیروي وکړه د هغو په زړونو کې مونږ خواخوږي او رحم واچوو او رهبانیت هغوی په خپله د ځان نه ایجاد کا مونږ هغه په هغو باندې نه وه فرض کړې او د الله د رضا په لټه کې هغوی په خپله دغه بدعت راوویستو او بیا د هغه د رعایت چې کم حق و هغه یادا نه کو د هغو نه چې کومو کسانو ایمان راوړی و د هغو اجر مونږ هغوی ته ورکو خو د هغو نه زیاتره کسان نافرمانه دي یا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم هغه کسانو چې ایمان راوړی دی د الله نه ویریږئ او د هغه په پیغمبر محمد صلی الله علیه و آله وسلم باندې ایمان راوړئ الله به تاسو ته د خپل رحمت دوه چنده برخه درکړي او تاسو ته به هغه نور در په برخه کې چې د هغه په رڼا کې به تاسو ځئ او ستاسو ګناه به در وبخي الله تعالی ډیر بخښونکی او مهربان دی لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم دا د دې دپاره تر څو چې اهل کتابو ته څرګنده شي چې هغوی د الله فضل اجاره کړی نه دی او دا چې د الله فضل د هغه په خپل لاس کې دی چاته یې چې خوښه شي ورکوي او هغه د لوی فضل خاوند دی صدق الله العظیم الله ستر رښتیا ویونکی دی